ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که غواړئ زما ویډیوګانې وګورئ نو راشئ زما چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بل نښان هم روښانه کړئ ترڅو د نورو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ. که غواړئ چې زما ویډیوګانې ووینئ نو په قدرت افغان باندې کلیک وکړئ ترڅو نورې ویډیوګانې هم ووینئ در سره. رحمان رحیم یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضر یم. ملګرو نن غواړم چې تاسو ته د جیمیل اکاونټ جوړ کړم. څنګه کولی شئ تاسو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ؟ لومړی تاسو کولی شئ براوزر او کروم همدارنګه که انټرنیټ وي هغه هر کوم براوزر وي تاسو کولی شئ هغه څخه استفاده وکړئ. لومړی زه ځم انټرنیټ ته او دا رقم ګوګل کې زه لیکم جیمیل کریټ یا تاسو کولی شئ جیمیل کریټ اکاونټ هم ولیکئ او همدارنګه جیمیل اکاونټ هم لیکلی شئ، خو چې جیمیل کریټ ولیکئ دا تاسو لپاره بهتره په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ کریټ یور ګوګل اکاونټ. ملګرو دلته چې کلیک وکړئ لومړی له تاسو څخه نوم غواړي همدارنګه تخلص دلته تاسو څخه معلومات غواړي. زه اوس غواړم لومړی نوم ورته ورکړم. زه ورته ورکوم افغان احمد افغان ورکوم، بخښنه غواړم. دوهم دلته تاسو څخه تخلص غواړي، تاسو کولی شئ تخلص ورته هم ورکړئ. زه ورکوم افغان تخلص. یوزرنیم ملګرو دا ډیر مهم دی، تاسو باید درسه یادداشت کړئ. دا په وخت کې استعمالېږي کله چې تاسو جیمیل اکاونټ خلاصوئ. لومړی له تاسو څخه یوزرنیم غواړي او همدارنګه له تاسو څخه پاسورډ هم. تاسو دلته یو مهم یا ډیر لنډ مختصر چې له شپږو عددو څخه کم نه وي تاسو باید یوزرنیم ورکړئ. زه غواړم دغه یوزرنیم ورته ورکړم افغان AH 22. دغه ورکوم. همدارنګه جیمیل اکاونټ مستقیما قبلوي. که چیرې قبول نشي ملګرو تاسو کولی شئ ورته نوم هم تغییر کړئ. همدارنګه دلته کریټ پاسورډ، تاسو دلته پاسورډ ورته جوړ کړئ او خپل پاسورډ مو ورته ورکړئ. ملګرو زه غواړم چې خپل پاسورډ ورته هم ورکړم. دغه شین علامه چې وینئ که چیرې مو پاسورډ غټ وي او همدارنګه تاسو ته شنه علامه راغله ګوډ نوشته کېږي او تاسو په دې باندې اطمیناني شئ چې دغه پاسورډ صحیح دی. او که چیرې سور شي ستاسو پاسورډ کم دی او باید پاسورډ ورته ډیر ورکړئ. دا د حق کېدو مخه هم نیولی شي. څوک نشي کولی چې زر ستا پاسورډ یاد کړي. ملګرو بیرډې ستاسو د زیږېدو ورځ ښیي. تاسو ورته میاشت ورځ همدارنګه کال هم انتخاب کړئ. زه غواړم چې په میاشت باندې کلیک کومه میاشت کې تاسو زیږېدلي یې، هره میاشت کې چې تاسو زیږېدلي وي تاسو باید همغه ورته انتخاب کړئ او همدارنګه ورځ مو هم ورته انتخاب کړئ کومه ورځ باندې پیدا شوې د مې په کومه میاشت باندې ورځ باندې. همدارنګه تاسو کال ورته کولی شئ کال هم ورته انتخاب کړئ. خپل حساب مو ځان ته وکړئ او دلته عیسوي کال دی، هجري شمسي کال نشته. دا ملګرو کله مو چې انتخاب کړ جینډر ته راشي. جینډر ستاسو د نر او ښځې فرق کولی شي چې ته نر یې او ښځه، او همدارنګه تاسو میل ورته انتخاب کړئ. همدارنګه تاسو څخه نمبر هم غواړي، تاسو کولی شئ ورته دلته نمبر هم ورکړئ. او تاسو څخه یور کرنټ ایمیل اډرس، ستاسو څخه هغه غواړي چې له تاسو څخه چې تاسو مخکې نه هم ولرئ ملګرو. همدارنګه تاسو دلته لوکیشن هم ښیي چې تاسو کوم ځای کې جوړوئ. خو ملګرو تاسو باید هغه نمبر ورته ورکړئ چې تاسو کوم مملکت کې اوسیږئ. او تاسو دغه معلومات شول. تاسو باید یوزرنیم او پاسورډ در سره دلته یادداشت کړئ کله چې جیمیل اکاونټ خلاصوئ چې ستاسو دپاره په یاد باندې پاتې شي. زه ځم په کنټینیو باندې کلیک کړم، هم مخته ځم. دغه د ګوګل اکاونټ شرایط یا همدارنګه شخصي معلومات تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ او دا ولولئ په صحیح توګه باندې پوه شئ. خو که د انګلیش مشکل بیا خیر پروا نه لري، تاسو کولی شئ اګري باندې کلیک وکړئ او مخ ته لاړ شئ. دا کومه خبر نه ده.
دغه دی له تاسو څخه نمبر غواړي. کله چې نمبر غواړي ملګرو تاسو دلته خپل د موبایل نمبر ورکړئ. په دغه باندې تاسو ته شپږ رقمي کوډ راځي او د هغه څخه او وروسته ستاسو جیمیل اکاونټ جوړیږي. تاسو به باید د اوسنۍ خپل نمبر ورته ورکړئ چې فعال وي او دلته یو وایس کال دی او بل مسیج دی یا ټیکس مسیج دی. تاسو ته په وایس کال باندې یا په زنګ باندې مسیج کوډ وښیي یا په ټیکس مسیج باندې تاسو ته کوډ راشي. خو تاسو ټیکس مسیج ورته انتخاب کړئ لدې خاطر چې په هغه په انګلیش باندې وایي. تاسو له هغه څخه استفاده وکوئ. دغه د ما خپل نمبر ورته ورکړ. زه په کنټینیو باندې کلیک کوم. اوس ماته کوډ راځي. ملګرو د جیمیل اکاونټ څخه ډېر استفادې کولی شئ. دغه دی اوس ماته کوډ هم راغی. زه خپل کوډ ورته ورکوم. تاسو جیمیل اکاونټ لکه مخکې مې چې ډرایو درته وښودو په هغه ویډیو کې هغه د جیمیل د اکاونټ په واسطه باندې خلاصولی شئ. ډېر کارونه تاسو باندې. دغه دی زما جیمیل اکاونټ جوړ شو ملګرو. afghan@gmail.com. همدارنګه تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ او نور مخته هم لاړ شئ. ستاسو جیمیل اکاونټ دغه دی جوړ شو. دلته ملګرو تاسو کولی شئ خپل د جیمیل اکاونټ همدارنګه د هغه د پرسونل یا شخصي معلومات کولی شئ له دې ځای څخه تاسو کنټرول کړئ ملګرو. همدارنګه تاسو کولی شئ دلته مختلف خپل معلومات شریک کړئ. دا ډېر فایدهمن هم دي خو که زه یې اوس درته تشریح کړم ویډیو اوږدیږي او تاسو لپاره فایده هم نه لري. زه غواړم چې بله ویډیو کې تاسو ته د جیمیل اکاونټ په سیټینګ کې مهم معلومات تاسو ته درکړم. لومړی ملګرو دغه دی زموږ جیمیل اکاونټ جوړ شو. تاسو جیمیل اکاونټ څخه مختلفو ځایو کې استفاده کولی شئ چې هغه یوټیوب کې هم دي. تاسو یوټیوب هغه باندې خلاصولی شئ خپل اکاونټ او ډرایو کې او فوټوز کې او ډیګو کې او همدارنګه له دې څخه ایمیل هم لیږلی شئ او ډېرې استفادې کولی شئ. مسیج هم کولی شئ. ملګرو طریقې ډېرې دي د جیمیل اکاونټ. نو که غواړئ چې زما ویډیوګانې ووینئ نو راشئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د نوټیفیکیشن بټن هم روښانه